کندهار ښاروالۍ د ښاري ښکلا، پاک چاپیریال او د منظمې ښاري فضا د رامنځته کولو په موخه د ښار د عمومي پاکوالي اشر ترسره کړي. هېواده درسره یو په تیاره او په رڼا، ښکلا به دې څو چنده شي لا زیاته په دنیا. دغه اشر د ګډ مسؤلیت هغه اصل ته وده ورکوي چې ښایي د ښار پاکوالي یوازې د ښاروالۍ دنده نه ده، بلکې د هر ښاري د ونډې او ګډې همکارۍ پایله ده. دا اشر د کندهار ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي چارو امریت په همغږۍ ترسره سو، چیرې چې د ښاروالۍ د مسؤلینو ترڅنګ د دولتي ادارو استازو، قومي مشرانو، ځوانانو او د ګذر وکیلانو پراخ ګډون کړی و. ټول ښار دا مسؤلیت دی چې د ښار په پاکۍ او سرسبزه کولو کې زموږ سره پوره همکاري وکړي. یوازې دا د ښاروالۍ خدمات نه دي چې یوازې ښاروالي به دا کوي، بلکې د ټول ولس او اوسېدونکو دا باندې حق دی چې خپل ښار پاک وساتي. ګډونوالو د ښار جارو کول، د کثافاتو ټولول او د سیمې منظمول په ګډه ترسره کړل او خلکو ته یې دا څرګنده کړه چې پاک، منظم او معیاري ښار د ټولنې په همغږۍ جوړیږي. عموما هر څوک باید داسې فکر وکړي لکه څنګه چې خپل کور، خونې او د خونې فرشونه، د کور هر داخلي ځای چې دی لکه څنګه چې موږ هغه پاک ساتو، ښار هم باید داسې پاک وساتو. کندهار ښاروالۍ د روان کال په جریان کې د پاکوالي په برخه کې مهم فعالیتونه سرته رسولي دي. تر دې مهاله 12292 کیلومتره چرۍ پاکې سوي، 18 کیلومتره پاتابونه پاک سوي، 1510 کیلومتره سړکونه جارو سوي او شاوخوا 1,55,890 متره مکعب کثافات له ښار څخه راټول سوي او ټاکل سوو ځایونو ته لیږدول سوي. شمعې غوندې ویلې شه الفت کې دا وطن، ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن. کندهار ښاروالۍ له ټولو ښاریانو غواړي چې د ښار په پاکوالي، ښکلا او ښاري نظم کې خپله ونډه فعاله وساتي، ځکه چې پاک ښار د ټولو ګډ افتخار او د ګډ مسؤلیت څرګندونه کوي.